السلام علیکم. ستاسو خور پښتنه د پښتنه ټي وي نه ستاسو په خدمت کې حاضره ده د یو نوي ټاپک سره. نن ټاپک ما وروړی دی د انډیا د پانی پت فلم باره کې چې هغې جوړ کړی دی زموږ د ډېر دلیر بهادر بادشاه احمد شاه ابدالي په باره کې، او د هغې کردار یې پکې ډېر کمزوری ښودلی دی. موږ ته د دې باره کې مذمت کول پکار دي، د دې چې څونه مذمت وکړه کم دی. د دې باره کې موږ ته مسلمانانو ته آواز اوچتول پکار دی چې دا فلم ریلیز نشي، وړاندې کامیاب نشي، دا بالکل مخکې نشي، او د دې خلاف ضرور موږ ته آواز اوچتول پکار دی. زما وروڼو خویندو، د احمد شاه ابدالي دا زموږ احمد شاه ابدالي بابا زموږ ډېر بهادر، په تاریخ کې ډېر بهادر بادشاه او ډېر دلیر زموږ جنګجو فاتح بادشاه، اور هغه یو ښه انسان و. خو دوی په خپل مووي کې داسې ښودلی دي، انډیا بهارت په خپل مووي کې داسې ښودلی دی چې ګینې هغه د یو شوکمار او د یو ډاکو یا د میدان نه تښتېدونکي ثابت کړی دی، خو داسې نه ده. هندوانو څه حیثیت څه اوقات چې دوی به راځي او دوی به زموږ په تاریخ باندې لاس اچوي او زموږ بادشاهانو باره کې به دا قسمه فلمونه دوی جوړوي. دا هندوان پکې لا چا کړي دي او د دې څه حیثیت دی، د دې خلاف آواز اوچتول پکار دي. دا ډېره د افسوس خبره ده چې دوی هغه زموږ تاریخ ته چې کله ورشي نو په تاریخ کې ټول مسلمانان بادشاهان دي او ټول پښتانه بادشاهان دي او د هغې د بهادرۍ خبرې دي. هندوان چې کله تاریخ له ورشي، تاریخ وګوري، دا د دوی په زړونو ځای نشي، دا د دوی نه برداشت نشي او په دې باندې مووي جوړ کړي، او په هغه مووي کې زموږ تکړه دلیر بهادر بادشاهان، زموږ جنګجو فاتحین دې کمزوري دا کردار د هغه وښیي خلکو ته وړاندې کړي چې دوی ګینه ناچګانې کوي، میدان نه تښتي، د دې کردارونه کمزورو. داسې نه ده. دې خلاف آواز اوچت کوي. د دې پانی پت فلم دی، مووي دی د بهارت، د دې خلاف آواز اوچت کوي چې د کوم وروڼو خویندو چینلې دي په سوشل میډیا، ډېر لوی طاقت دی. ټوله دنیا سوشل میډیا ګوري، ټوله دنیا کې کتلی کېږي، په خپلو چینلو باندې د دې خلاف آواز اوچت کوي، د دې فلم پوره مذمت وکوي. او هندوان دی زموږ هندوان دی په خپل اوقات کې اوسي او زموږ په تاریخ او زموږ په پښتنو او زموږ مسلمانانو بادشاهانو کردار دی کمزوری کولو او کمزوری ښیلو کوشش نه کوي. دوی د خپل اوقات کې اوسیږي، دوی د دې شیزونو نه منې شي او مسلمانان دی نه مجبوره کوي چې راپاسي او ټول ورته یو شي. نو موږ د دې مووي مذمت کوو. دا بالکل غلط جوړ شوی دی. زموږ بادشاهان داسې نه وو. تاریخ زموږ د بادشاهانو د بهادرۍ د کیسو نه ډک دی. دوی دا ښودل غواړي چې مراټیان راغله او د جنګ په نیت او دلې شکست ورکړو او کامیاب شو. هغې نه وو کامیابه شوې. هغې نه هغه منډې ویستې وې چې بالکل هغې په شا نه وو کتلې. احمد شاه ابدالي بابا چې پرې راغی او میدان ته راکوز شو، نو هغې چې کومې منډې والې وې په شا نه وو کتلې. دا دی زموږ تاریخ، دا زموږ بهادري ده. پښتانه او مسلمانان بادشاهان چرېم د میدان نه دي تښتېدلي. زما وروڼو خویندو، ماته افسوس وشو چې د دې مووي په باره کې ماته معلومات وشو. ما چې زه په دې کې پروګرام ضرور جوړوم، خپل وروڼو خویندو ته به مې چې دې مذمت وکړي. د چا چې چینلې دي خپل صحیح تاریخ په صحیح طریقې سره په خپلو چینلو وښایي، دنیا ته یې وښایي چې دا زموږ بادشاهان دي، دا زموږ تاریخ دی. داسې ویډیوز اپلوډ کړئ چې زموږ د بادشاهانو او د دې د بهادرۍ هر څه پکې تاسو بیان کړئ. او انډیا چې دا کوم مهم شروع کړی دی چې لګاتار یو مووي جوړوي زموږ په مسلمانان بادشاهانو باندې او په پښتنو بادشاهانو، او هغې پکې کمزوري کردار والا ښیي او هغې پکې بزدل خول غواړي یا هغې پکې ناچګانو والا یو داسې فحاش خول غواړي. نو د دې خلاف ضرور تاسو هم آواز اوچت کړئ او مهم وچلوئ، په خپلو چینلو ویډیوز واچوئ او خپل صحیح تاریخ دنیا مخې ته راولئ او د دې فلم د دې مووي مذمت وکړئ. احمد شاه ابدالي بابا چې و نو دا بهادر بادشاه و او ښه په نره باندې هر جنګ ګټلی دی او ښه شاعر هم و، ښه انسان هم و. او د کابل نه واخله در دهلي پورې په نره حکومت کړی دی او د هندوانو جرأت نه و چې د هغه مخې ته راتلی یا راغلی وي. نو دا حقیقت دا دی. خو چې کله دوی تاریخ ته ورشي، هندوان تاریخ وګوري، نو د دوی په زړونو باندې یو د غر عمره زور پروت دی چې د دې زړونه چوي او زړونو له زور ورکوي. نو دوی هغه زور کمولو دپاره مووي جوړ کړي، فلم جوړ کړي او په هغې کې
زمونږ بادشاهان زمونږ تاریخ هر څه کمزورو ښولو کوشش وکړي، نو دوی په دې چې کومه احساس کمترۍ کې مبتلا دي، دوی وي چې موږ به دې احساس کمترۍ نه په دې طریقو ځو، خو نه، دوی به ټول عمر همداسې په احساس کمترۍ کې مبتلا وي او دا قسمه کیسې خو به دوی کوي. وروڼو خویندو د دې خلاف اواز ضرور اوچت کړئ او خپل کور کې خپلو بچو ته هم زموږ چې کوم تاریخ دی، کوم بادشاهان تیر دي، هغه هر څه باره کې ووایي او په دې خبره یې پوهه کړئ چې تاسو کوم د انډیا فلمونه ګورئ، هغې کې دا کوم تاریخ هغې تاسو ته ښیي او کوم احمد شاه ابدالي بابا باره کې کوم مووي جوړ کړی دا پاني پت په دې شیزونو پسې مه ځئ، دا ټول غلط دي او هغې کې دا جذبه واچوئ او په دې باندې خپل اولاد پوه کړئ، خپل نوی نسل پوه کړئ، خپل بچي پوه کړئ، خپل تاریخ نه خبر کړئ چې هغې د تاریخ نه خبرې چې زموږ بادشاهان څنګه او زموږ نسل نوی کل چې په اسکو سترګو وګرځي چې او په تاریخ ټول هم زموږ د بهادرۍ د کیسو نه ډک دی. نو دا مووي سراسر غلط دی، د دې مذمت کوو. زما وروڼو خویندو ستاسو خور پښتنه تاسو نه همدې سره غواړي اجازت او انشاءالله د نوې ویډیو سره به بیا حاضرېږو ستاسو په خدمت کې او پروګرام په دې دعا سره ختموم چې زما مسلمان وروڼه خویندې په کوم ملک کوم ځای په کوم ملک کې دي، د دنیا په کوم یو ګوټ کې پراته دي، هر یو ملک کې چې یا الله ته د هر قسمه مصیبتونه په امن کې وساتي او ته د غیر مذهب او د شر او فساد نه محفوظ وساتي سره زمونږ آمین. په لوی الله سپارم د الله په امان.